يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننص شپږم درس دی. منګه اوله لمعه بیان کړه، اوله لمعه کې تجوید، تعریف، موضوع، غرض او دغه شان لس خبرې من ذکر کړي په تفصیل سره بیان شو. نن موضوع د دوهمه لمعه په بیان د لحن کې. تاسو ظاهر او بهتر معلومه ده چې د تجوید ضد دا لحن دی. مخکې لمعه کې هغه تجوید بیان شو، په دې لمعه کې به چی بیان کی؟ د تجوید ضد چې هغه لحن دی. عربان وایي کنه انما تعرف الاشیاء باضدادها. هر یو شی چې پیژندل کیږي په خپل ضد پیژندل کیږي. تور چې پیژندل کیږي په سپین پیژندل کیږي. تور نه وای سپین بم نه وای، چا به نه پیژندل. او سپین چې پیژندل کیږي په تور پیژندل کیږي. نو هر یو شی په خپل ضد باندې پیژندل کیږي. نو په دې لمعه کې مهمه خبرې دا درې دي: لحن تعریف، لحن ډولونه، لحن حکم. دا به ان شاء الله په ترتیب سره څو ورځې کې بیان شي. نن اوله خبره لحن تعریف. د لحن لغوي معناګانې ډېرې دي. وشوازی ته وایي، غلطۍ ته وایي، چالاکۍ ته وایي، لهجې ته وایي، ډېرې معناګانې دي. خو چې کله نسبت تجوید ته وشي، علم التجوید ته، نو به معنا د صرف غلطي، دا نورې معناګانې به نه دي مراد. او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ نو په اصطلاح علم التجوید کې قرآن کریم د تجوید د قواعدو نه خلاف لوستل، یا بې قاعدې لوستل، یا غلط لوستل. نو دې کې درې قیدونه شو: تجوید د قواعدو نه خلاف لوستل، بې قاعدې لوستل، یا غلط لوستل. دا درې شرطونه شو. د هر یو قید خپله فایده ده. اول قید قرآن کریم د تجوید د قواعدو نه خلاف لوستل. څه مطلب؟ مطلب تبدیل المخرج، یو مخرج په ځای بل مخرج وایي. دویم تبدیل صفات اللازمه، د یو صفات لازمه په ځای باندې بل صفات لازمه ویل. دا په خپل ځای باندې راځي، ځکه ور باندې ډېره تشریح نه کوم. بل ابدال الحرف کول، یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل، لکه مشابه بالصوت ذال او ذا. نو دې کې فرق نه کوي، د ذال په ځای ذا وي او ذا په ځای باندې ذال وي. دویم قید فایده بې قاعدې لوستل. څه مطلب؟ مطلب صفات عارضه کې غلطي کول. مثال د اخفاء دپاره خپله قاعده ده، ادغام دپاره خپله قاعده ده، د هر یو دپاره خپله قاعده ده، او د دې قاعدې ته خلاف وکړي، هغه قاعده ادا نه کړي، په خپل ځای راځي انشاء الله. د درېیم قید فایده غلط لوستل. څه مطلب؟ حرکات او سکناتو کې غلطي کول. یو حرکت په ځای باندې بل حرکت وي، ساکن متحرک کول یا متحرک ساکن کول، دا په خپله راځي د لحن په ډولونو کې. حرکات او سکناتو کې غلطي کول، یا یو حرف کمول یا زیاتول. یو حرف کم دی تی زیات کی، یو حرف کم دی تی زیات کی، یا زیات دی تی کم کی. یا حرکت پر ځای باندې سکون وي، د سکون په ځای حرکت وي. ان شاء الله دا به همدې لمعه کې په خپله راځي. د مقدمة الجزري یو شعر ځان سره واخلئ او یاد یې کړئ: مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات.